ښه راغلاست او د یوې نوې ویډیو سره د پاینس ټیپ چینل لري دغه ویډیو د سره نشر کوم. دغه ویډیو چې د یوټیوب ته هغه د نوم د چینج کولو ملګرو دغه ویډیو در سره سبسکرایب کړه او د هر څه نه مخکې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړه او تر څنګ یې د بیل نشان هم ووهئ تر څو د هر څه نه مخکې زما ویډیو هم در سره در ورسېږي تر تاسو او تاسو یو څه ترې زده کړئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. د هر څه نه مخکې راځو د چینل نه په یور چینل باندې چک کلیک کوو تر څو یوټیوب چینل ته چک نوم چینج کولو طریقه درته وښیم. نو راځو د پوس سالنې دغه درې ټکي نښان که وینئ د یوټیوب پوس نښان مو درته کړی دی دا درې ټکي نښان باندې به چک کلیک وکړئ. دلته چې دلته بیا چک هیلپ سنټر نه به چک کلیک وکړئ. دا هیلپ سنټر دا فیډبیکس دا فیډبیک باندې چک کلیک وکړئ. هر کله دا فیډبیک باندې مو کلیک وکړم نو دلته چې د مانیج د چینل سیټینګ ده د اخري نه دریم دا مانیج د چینل سیټینګ په باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو ته به څه شي یوه صفحه راخلاصه شي. دلته درې اپشنې دي. دلته تاسو د کوم اپشن وي بیسیک انکلودډ دا کې تاسو نیم اپشن وي په نیم باندې به تاسو چې کلیک وکړئ. هر کله کلیک ګوګل هغه چې وینئ ګوګل اکاونټ باندې چې کلیک وکړئ. دا ګوګل اکاونټ باندې چې هر کله کلیک وکړئ نو تاسو به چې وکړئ کروم براوزر کې به تاسو شئ نو د کروم براوزر کې خپل د ګوګل اکاونټ ته به ننوځئ. نو دلته تاسو ته نیم روشي. دلته فرست نیم دی او لاست نیم دی. پښتون افغان په نوم چینل و اوس مو نوم ورته چینج کړلو د پاینس ټیپ چینل په نوم سره شو. نوی چینل مې شو داخل شو دغه په نوم سره کړم. ملګرو زما چینل د سبسکرایب کړئ او نورو سره هم شریک کړئ تر څو او زما یو څه سبسکرایب ترې زیات شي او تاسو یو څه ترې زده کړئ. نو لومړی مې چک کړو پاینس ټیپس ولیکلو په پاینسټ ولیکلو او په دویم کې چې کوم ټیپس لیکم نو بیا دغه چې کوم دا لیکم یې نفس بیا ګوایم ډن کوم یې هر کله چې سیو د ووایي سیو د سیو اپشن باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو چینل ته به څه شي نوم چینج شي. نو دغه سیو بټن باندې زه کلیک کوم تر څو چینل سره مې چې نوم سیټینګ یعنې بدل شي. نو تاسو کولی ده نو پاینس ټیپس په نوم سره مې چې شو چینل ته نوم تبدیل شو. نو دغه نوم چینج کول طریقه وایي تاسو په چینل کې هم ووینئ. نو ملګرو زما چینل یو څه اندازه در سبسکرایب کړئ او نورو سره هم شریک کړئ دا ویډیو. نو ګورئ چې زما چینل دا نه ګورئ زما چینل ته څه شو نوم چینج شو یعنې بدل شو. د پاینس ټیپس په نوم سره مې څه شو چینل شو. اول مې پښتون افغان په نوم سره اوس مې پاینس ټیپس په نوم سره شو. ملګرو دغه ویډیو هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. که چېرته خوښه شوې نو لایک کمنټ هم راته پرېږدئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زما د پاینس ټیپ چینل در سره تعقیب او ویډیو